دا څنګه دنیا شوه د غمونو ډکه دنیا باور وکړئ ژوند دومره خسته کړی یم چې حتی په خپل کور کې د خپلې مور او د نورو د فامیل د اعضاو آواز را باندې بد لګي د دې ژوند نه خو خودکشي ډېره ښه ده هېڅ شی د ما په زړه نه کېږي السلام علیکم زه جاوید ابراهیمي یم او بیا هم راسره عبیدالله حسام دی عبیدالله ورور د تل په شان همدغه پوښتنه بیا هم خلک کړي او زه غواړم د ځوانانو پوښتنه تر تا پورې ورسوم ځکه د تا اکثره ویډیوګانو د شخصیت جوړونې په باره کې ډپریشن په باره کې په دې مورد کې دي که دوستانو ته یوه مشوره په دې مورد کې هم ورکړئ چې دوی څه وکړي ډېره مننه جاوید جان لنډ جواب درکړم که اوږد بس د 6 دقیقې ویډیو به ترې جوړه کړو پیل به په دې وکړم چې هر هغه انسان چې د ژوند مشکلاتو را چاپېر کړی د ژوند مسیر ورته نه معلوم ګیج شوی چې اوس کومې خوا لاړ شم څه وکړم بالاخره دا ستونزې مې څنګه حل کېږي چا ته شکایت وکړم څوک راته مشوره راکړي او همدغه ورته ستونزې ډېرې پوښتنې ما نن په فیسبوک او په یوټیوب او دې ځایونو کې کېږي هر کار ته چې لاس اچوم حتی تر ډاکټرانو رانه پوښتنې کړي هر کار ته چې لاس اچوم پایله یې منفي وي څه وکړم بدبخته یم ځینې په جادو باندې پړه ورچوي ځینې په نورو مشکلاتو باندې یوه لنډه مشوره لرم یوه سجده د ټولو مشکلاتو حل دی د بریالیو انسانانو هغوی چې مخینه یې ډېره ښه نه وه او د ژوند مسیر ته ورک شوی او مشکلات یې درلوده لکه دغه ځینې ملګري چې لري په یوې سجدې خپل ژوند بدل کړی دا سجده څنګه ده په اخلاص باندې اودس کول سم اودس کول چې هغه ټول ارکان او شرایط یې پوره وي 2 رکعته نفل کول او په سجده کې د کائناتو خالق ته چې دا ټول امکانات دا ښکلی طبیعت دا امکانات دا انسانان دا منابع دا خزانې هر څه یې په واک کې دي په یوه سجده باندې ترې هر څه وغواړه په اخلاص ورته سجده وکړه او په دغه سجده کې اوښکې تویې کړه او ورته ووایه چې ای ربه هر چاته چې لاس اوږد کړم زما لاسنیوی نشي کولی الا چې ته وغواړې سترګې ورته لندې کړه او بالاخره هر هغه څه چې ته غواړې ورته یې وکړه تاسې باور وکئ زما ژوند له ډېر بد حالته په یوې سجدې بدل شوی او الحمدلله نن یو دعوت کریمه چې دا زما د ژوند تر ټولو غټ افتخار دی ستونزو را چاپېر کړی ومه لاره رانه ورکه وه هر چا مشوره راکوله ګټه یې نه کوله هر کار نتیجه منفي وه هېڅ چاره نه وه سر مې پرې سجده کړ او خپل خالق ته مې اوښکې تویې کړې چې مانه هغه انسان جوړ کړه چې ته ترې راضي یې او د ژوند مسیر پیدا کړي چې په کومه لاره لاړ شي چې آینده او په قیامت کې هغه څه چې دی غواړي ترلاسه کړي باور وکړئ همغه حالت کې مې دومره سکون پیدا کو ډاډه وم چې زما ژوند بدلیږي الله پاک زما خبره واورېده دغه نیک ګمان ورو ورو مرحله باندې راته داسې ورځ راغله هر حالت چې په ما راځي کومه ګټه ترلاسه کوم کوم عاید راځي که هر څه کوم همغې سجدې ته مې پام راوړي یوه سجده ده یوه سجده ده چې د عمر ګناهونه مې پرې معاف شي ربه داسې یوه سجده زما نصیب کړې عبیدالله ورور خبره د سجدې وکړله په هغې سجده کې څه وو چې د تا ژوند دومره تغییر په هغې سجده کې تضرع وه خشوع وه عذر و زاری وي او داسې یو چا نه ملاتړ غوښتنه وه چې هر څه یې په واک کې دي او د زړه سکون پر څه کې دی عبادت کې سجدې ته علما وایي چې د عبادت مصدر دی تر ټولو نږدې ځای چې انسان پرې خپل خالق ته نږدې کېږي سجده ده ځکه دا هغه ذلت حالت دی که نعوذ بالله ته یې بنده ته وکړي ته پرې تر ټولو غټ مشرک یې خو که د دغه ضعف او دغه هر څه دی په سجده کې خپل خالق ته پیدا کړل د دنیا تر ټولو باعزته انسان به د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان به ځکه سجده کې الله تعالی سره اړیکه ډېره نږدې کېږي نو مخامخ ترې وغواړه هر څه چې غواړي که د تمه د بنده له دره پرېکړه پادشاهي دې مبارک شه که ګدایي تمه د الله نه وکړه مننه عبیدالله ورور
هغه سجده به څومره ښه وي چې په هغوی سجده کې ژړا هم وي او ته د خپل زړه بډاس پوخ کړو باسې بیا مننه کوم دوستانو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې عبیدالله حسام ورور د تل په څېر ځوانانو ته نیکې مشورې ورکړې او انشاءالله چې په ژوند کې په همدې یوه سجده یو ډېر لوی عظیم لکه عبیدالله په شان یو ځوان درنه جوړ شي او د امت مسلمه دپاره یو دایي جوړ شي تر بیا ښه وخت